بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. درنو محترمو د نننۍ پرتمینې غونډې حاضرینو، د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه، د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم اعضاو او د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر اداري او سیاسي پرسونل، ځوانانو، ماشومانو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم په دې باندې چې نن د افغانستان په تاریخ کې چې د افغانستان استرداد د استقلال له انګریزانو نه دی، دا ورځ تاسو سره یو ځای لمانځو. محترمو حاضرینو، تاسو ته بهتره معلومه وي چې افغانستان کله چې احمد شاه بابا، لوی احمد شاه په واک په قندار کې ورسېده، شیر سرخ په زیارت کې، او د افغانستان پاچا یا امیر وټاکل سو. لغه نه وروسته احمد شاه کبیر افغاني فوجونه جوړ کړه او دسته دسته مخ په هندوستان باندې څو ځلې حملې وکړلې چې زه په تفصیل سره هغو ته نه ځم، ځکه چې نن د هغې ورځ نه ده. نن به د انګریزانو د استقلال په ارتباط خبرې کوو. خو بالاخره لوی احمد شاه بابا د خپل افغان ملت مجاهدینو او خپل خلکو په پشتوانه باندې وکړی سوی چې د افغانستان سرحدات د هندوستان تر ډیلی و کشمیر او تر آسیا میانه بخارا و سمرقند او د خواته تر اصفهان و نزدیان تر تهران د ایران پورې راورسوي. دا یوه لویه پاچاهي احمد شاه بابا جوړه کړه. احمد شاه بابا د نوین افغانستان، د اوسني افغانستان بنسټ هم کېښود او همدارنګه د احمد شاه بابا له وفات نه وروسته قدرت د لویه امپراتوري تیمورشاه ته پاتې شو. تیمورشاه په هغه اندازه باندې فعال او نظامی سړی نه و لکه خپل پلار. په خپل واکمني کې هم ډیر ځایونه له لاسه ورکړل او د ده له دغه غفلت نه اکثر مناطقو کې دغو منطقو والیانو او دغو خلکو بغاوت وکړ او خپل ازادۍ د تیمورشاه په وخت کې واخیستله. خو بیا هم په یوه اندازه په د امپراتوري په څو ناڅه شکل باندې تیمورشاه وساتله. خو کله چې تیمورشاه وفات سو او تیمورشاه یو بل کار هم وکړي چې افغانستان پایتخت یې له قندار نه کابل ته رانقل کړي. د تیمورشاه نه وروسته چې تیمورشاه 24 زمن درلودل، 24 زمنو کې د قدرت په سر جګړې او بې اتفاقۍ او نزاع سبب د دې شو چې انګریزانو ته 3 ځلې زمینه د تعرض په افغانستان باندې مساعده کړله. زه په مختصر ډول تاسو ته وایم. اول ځل کله چې د تیمورشاه زوی شاه محمود په قدرت باندې و، په دې وخت کې یوه بله کورنۍ چې هغه د وزیر فتح خان کورنۍ وه او سردار پاینده خان زوی و او دا د محمدزی او بارکزی په کورنۍ پورې تړون درلوده. د احمد شاه بابا کبیر له وخت نه بیا تر تیمورشاه پورې د دوی په کورنۍ کې غټ منصبونه درلودل، یعنی وزیران پاتې شوي وو. نو دلته اختلاف د شاه محمود او د وزیر فتح خان چې دغه وخت وزیر د و اختلاف پیدا شو. د دې اختلاف په نتیجه کې د شاه محمود زوی په نامه د کامران راجګ سو، وزیر فتح خان په قتل ورسو، مړی. نو د وزیر فتح خان د کورنۍ خلک او ورونه چې هغه په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې په نورو ځایو کې حاکمانو، هغو د شاه محمود د حکومت په خلاف باندې بغاوت شروع کړ.
په نتیجه کې د تیمورشاه د زمنو واک و واکداري له بینه ولاړله او حکومت امیر دوست محمد خان ته چې هغه د وزیر فتح خان ورور و هغه ته ورسېد. امیر دوست محمد خان اعلان د پاچاهي په افغانستان کې وکړ. په دې وخت کې تاسو په تاریخ کې یو بل ننګین نوم اورېدلی په نامه د شاه شجاع چې د احمدشاه ابدالي لمسی و او د تیمورشاه زوی و. هغه د دې په خاطر چې د قدرت او واک بیرته خپل کورنۍ او خپل فامیل ته راولي نو ولاړ له انګریزانو نه چې په وخت کې انګریزان په هند برطانوي کې موجود په هندوستان کې لغو نه مستقیما کومک وغوښت او هغه په دې شرط وغوښتي چې دی بیرته په افغانستان کې حاکم کی پاچاهي له امیر دوست محمد خان نه واخلي او شاه شجاع حاکم سي. خو شاه شجاع دا ورسره ومنله چې د افغانستان داخلي او خارجي استقلال به مربوط په خارجي پالیسي به مربوط په انګریزانو پورې. هماغه چې انګریزانو هم له ډېر مخکې نه چې انګلستان ته راغلي وو او د افغانستان سرحداتو ته را رسېدلي وو نو له ډېره مخکې دا پلان او پروګرام درلود چې افغانستان ته را داخل سي. نو دا یو ډېره ښه موقع سوله. شاه شجاع په خپل کاروان کې سره واخیسته او په افغانستان باندې له دوو لارو نه حمله وکړه. د جلال آباد له لارې او د قندهار له لارې دوی جګړه شروع کړې ده. په دې جګړو کې امیر دوست محمد خان له کابله وتښتېده او انګریزان په دې باندې کامیاب وسو چې کابل ته را داخل سي. حکومت په لاس کې واخیسته. شاه شجاع حاکم کړ. شاه شجاع یو لاسپوڅی یو ګوډاګی دی انګریزانو په کابل کې د تخت په سر کېناسته. لکه دغه نمونې وروسته په تاریخ کې هم موږ ګورو د کمونستانو په وخت کې لکه کارمل، نجیب، حفیظ الله امین، ترکی او وروسته له هغه نه بیا موږ تاسو ګورو د امریکانو په وخت کې لکه د کرزي حکومت او همداسې د اشرف غني دا ټول دا رقم. خو په یو روایت کې راځي هغه وایي کله چې شاه شجاع واک ته ورسېده نو بیا هغه قوتونه چې له شاه شجاع سره کابل ته را داخل سوي وو شاه شجاع له دوی نه خواهش وکړي چې باید دا خلک نو اوس خو زه قدرت ته ورسېدم تاسو ما ته پاچاهي ونیولې تاسو نه ډېره تشکر مننه تاسو بیرته هندوستان ته ولاړ سئ. هغو کې چې غټان پکې وو چې له هغه جملې نه مکناټن ورسره و لارډ برنس په نامه یا لارډ برنس په نامه باندې یو بل جنرال ورسره و. داسې به نور غټان هم د انګریزانو ورسره و. جنرال پالک نوم راځي دلته پکې چې دا خلک لویدیځ ته راغلي وو. دې خلکو ورته ویل چې موږ دې ته نه راغلي چې له افغانستانه بیرته وځو او تا ته پاچاهي ونیسو بلکې موږ به دلته حکومت کوو. علنا د افغانستان واکدار پاچا مکناټن و خو برای نام شاه شجاع په تخت باندې ناست او دا اول تیری د انګریزانو په 1819 یعنې په 1819 میلادي کال کې شروع سو او تر 1842 کې بیرته له افغانستانه ووتله. یعنې په مدت د 3 کالو کې دوی دلته وو. په یو روایت کې راځي شاه شجاع کله دا خبر له انګریزانو واورېده نو بیا په مختلفو ولایاتو کې په وخت کې دغه مشرانو د قوم ته او مجاهدینو ته اول ورولېږي چې انګریزان نیت د دې لري چې افغانستان تسخیر کړي او دوی نه وځي تاسې د دوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. یو روایت دا هم ده والله اعلم. خو په عین وخت کې خلکو چې ولیدل چې حاکمیت د افغانستان واقعا د انګریزانو په لاس کې دی نو د جهاد اعلان وکړ. د جهاد په مشرانو کې د قندهار په خوا کې غازي عبدالله خان اڅکزی چې اوس هم په کوټه کې ورونه چې هغه خواته بلد دي تللي دي قلعه عبدالله په نامه باندې د په نامه مشهوره ده. د ده تر سرپرستۍ لاندې مجاهدین آماده سو جهاد. همدارنګه په لوګر کې نائب امین الله خان غازي دغه په نامه په تر بیرغ لاندې خلک جهاد ته آماده سو. وزیر محمد اکبر خان بل کس چې دغه په دغه باندې خلک راغلل دغه ته جهاد ته راغلل او همداسې نور مشران په مختلفو نورو ولایتونو کې بیرغونه یې ټول هغه کړل او د جهاد اعلان وکړ او په انګریزانو باندې حمله وکړه. په همدې تاریخ کې راځي چې کله په دې کې وزیر اکبر خان چې د امیر شیر علي خان زوی و هغه د امیر دوست محمد خان زوی و هغه په یو جي کې له مکناټن سره په چې کابل کې یو منطقه ده په نامه د چمن حضوري اوس هم هلته هر کال جشنونه لمانځل کېږي
په هغه کې له خپلو ملګرو سره دوی سره په مجلس بوخت و چې دوی له افغانستانه د اخراج په ارتباط باندې خبرې وکړي. نو د کلام په تبدیلولو سره د دوی منځ کې لفظي شخړه پیښه شوه. په دې وخت کې مکناټن خپله توپانچه راباسي چې وزیر اکبر خان له بینه بوځي، خو وزیر اکبر خان له خپلو نورو غازیانو ملګرو سره چې له ده سره په مجلس کې وو په باندې برلاسي کېږي، خپله پیشقبضه یا توره چې په وخت کې رواج و پرې راباسي مکناټن له بینه وړي. کله چې مکناټن له بینه ځي نو دلته انګریزانو شکست شروع کېږي. هماغو چې د نور غازیان له نورو خواو نه پرې راټولېږي، په کابل کې قلعه جنګي ده او بعضې نور داسې منطقې دي په تاریخ کې راځي، نومونه یې ډېر زیات دي. دې ځای کې انګریزانو فوجونه چې وو دا یې ټول محاصره کړل، بالاخره جهاد سره شروع سو. او په یو روایت کې راځي چې انګریزانو په دې وخت کې تقریبا 14,000 فوج په افغانستان کې درلودل. دا 14,000 فوج د جلال آباد له لارې په تېښته باندې تېښتې ته مجبوره سو، شکست یې وکړ. خو تر جلال آباد پورې دا ټول فوج له بینه ولاړ. یوازې یو کس چې په تاریخ کې راځي چې هغه په نامه دی ډاکټر برایډن چې هغه انګریز و، هغه هم په زخمی حالت کې خپل ځان د انګریزانو یوې چوڼۍ ته چې هاخوا د سرحد به موجود و ځان ورساوه. البته په یو بل روایت کې راځي چې دا به څومره ثقه وي چې دلته په جلال آباد کې یوه کورنۍ ده چې اوس هم مخور دي، خانان دي او په قدرت کې دي. د هغو پلرونو نیکونو دغه برایډن واخیسته او په زخمی حالت کې خپل کور کې وساته، بیا یې پټ د انګریزانو چوڼۍ ته ور تسلیم کړو. د دې په مقابل کې انګریزانو بیا دوی ډېر ونازول، ډېرې مځکې ورکړې چې تر اوسه پورې د هغو منطقو کې خانان پاتې دي او غټان مشران پاتې دي. نو د انګریزانو 14,000 عسکر ټول مکمل افغانستان کې له بینه ولاړل بدون له ډاکټر برایډن چې هغه هم زخمي له افغانستان ووت. دا اول جنگ د افغانستان د افغانانو له انګلیس سره و چې انګلیسانو شکست پکې وکړ او له بینه ولاړل. دوم ځل انګریزان چې افغانستان ته راغلل هغه بیا 1880 کې بیا راغلل، یعنی تقریبا له دغه تاریخ نه 10 کاله بعد شاوخوا کم و زیات کې 88 تر 1880 پورې انګریزان افغانستان ته راغلل. بیا یې دوه مرې حمله وکړه او دا حمله بیا هغه وخت وکړه کله چې امیر شیر علي خان دلته په افغانستان کې پاچا و. امیر شیر علي خان بیا امیر دوست محمد خان زوی. په دې وخت کې روسي تزار چې شوروي د پخوانی شوروي چړنګ چې دلا نه و جوړ شوی، یعنی کمونیستي نظام نه و راغلی هلته. تزار شوروي هم تزار روسانو هم چې یو غټ قدرت په وخت کې او انګریزان دې خواته د هند په نیمه وچه کې غټ قدرت و. انګریزان له دوی نه خوف کوه چې ونسي دا روسان کله دې خواته راتیر سي او د دوی امپراتورۍ ته خطر. نو غوښتي چې په افغانستان کې داسې یو څوک په قدرت ورسوي چې هغه له دوی سره ښې اړیکې ولري او د روسانو د راتګ مخنیوی وکړي. نو په دې اساس باندې دوی راغلل افغانستان ته او له امیر شیر علي خان نه یې وغوښتل چې په دغه شکل باندې امیر شیر علي خان دوی سره معاهده وکړي. اما امیر شیر علي خان له خپل خاصیت په اساس چې هغه نه غوښتل چې نه د روسانو د لاس لاندې پاتې سي او نه هم د انګریزانو، غوښتل چې مستقل واوسي. نو دا کار د انګریزانو خوښ نه سو او دوی ته بیا زمینه د دې مساعده سوه چې د روسانو تزاري روسانو د حملې په مقابل کې دا یې ځان ته بهانه کړله او افغانستان ته راننوتله او افغانستان بیا اشغال کړ چې دا 1888 کال ده او تر 1880 پورې دا جنگ دوام درلودل. په دې وخت کې امیر شیر علي خان سمت شمال ته وتښتېده، مزار ته په یو قول باندې، او غوښتي چې هلته تزار روسي نه کومک وغواړي د انګریزانو مقابل کې. هغه هم روسانو چې وعده ورسره کړی هغو د خپل وعدې مطابق وفا ونه کړه، امیر شیر علي خان سره یو کومک ونه کړ. امیر شیر علي خان هلته بعد له ډېرې مایوسۍ او دغه نه په یو روایت کې راځي چې هلته وفات سو، مړ سو. خو د دې زوی سردار محمد یعقوب خان چې په کابل کې پاتې و د انګریزانو لاس ته ولوېده او انګریزانو په زور، په جبر، په ستم دا یې دې ته مجبور کړ چې له ده سره د ګندمک معاهده امضا کړي. د ګندمک یوه معاهده ده، د ځوانانو ته به اکثره نه معلوم، دا هغه معاهده ده چې انګریزانو له افغانستان نه چې هغه وخت سرحد تر کشمیر و تر ډېرو ځایو پورې تللی، دا منطقې صوبه سرحد، بلوچستان، کشمیر حصې دا یې ټول ترېنه جلا کړی او دا یې له امیر یعقوب خان امضا واخیستله چې دا حصې به نور افغانستان په دې باندې ادعا نه کړي
او دا به د هند برطانوي د لاس لاندې وي. او هند برطانوي په وخت کې برطانویانو په دې باندې بیا نو علاحده قانون په باندې جاری کړ په نامه د سرحدي علاقې یا قبایل علاقې چې تر اوسه پورې هم تاسو اورېدلې دي په لکه وزیرستان او بعضې نور منطقې چې په اخوا د سرحد کې دي تر اوسه پورې او د اوس وختو کې د پاکستان د حکومت مربوط شول. دا د ګندمک ننګینه معاهده هم په دې وخت کې امضا شوه. نو کله چې دلته مجاهدینو غازیانو بیا ولیدل چې حالت دا شاهده او بیا انګریزان راغله افغانستان ته، وخت د انګریزانو په لاس کې ده، نو په دې وخت کې بیا د جهاد فتواوې صادر سي. لکه مخکې شیخ صاحب مبارک ورته اشاره وکړله. البته په دې کې د علماو ډېر غټ رول و چې دغه وخت علماو په اول جنګ کې په دوم جنګ کې علماو د جهاد فتوا ورکړه. د علماو تر سیوري لاندې مجاهدین راټول سو. البته په وخت کې به د ډولو رواجو د غزا ډول به ویل کېدو، خلک پرې راټولېدل. نو په هغو مشهورو خلکو کې چې بیا د انګریزانو په مقابل کې دوم ځله جهاد اعلان وکړ، په هغه کې ملا مشک عالم دی او غازی محمد جان خان د وردګو او همدارنګه امیر مسجدي خان چې په پروان او کاپیسا د ولایتونو راپورته سو. او په همدې جنګ کې یو بل واقعه کېږي چې سردار ایوب خان چې هغه له هرات نه غوښتي مخ په کابل را روان سي او کابل ونیسي په داخلي نزاع کې. کله چې قندار ته را رسېږي د انګریزانو لښکر قندار ته را رسېدلی ده، نو دلته د میوند هغه تاریخي واقعه صورت نیسي. میوند کې کوم ملګري چې دغه ولایتو دي، میوند علاقه ورته معلومه ده، څوک چې نه دي دغه منطقې، میوند د قندار تقریبا شمال غرب خواته یوه منطقه ده چې اوس هم هلته په سلګونو شهیدان دغه جنګ سته. سردار ایوب خان نو دلته چې راورسېد دې منطقې ته، هلته انګریزانو لښکر تیار قندار ته راغلی و. نو بیا یې په دې باندې فیصله وکړه چې دوی کابل ته جنګ کوو، نظام ته جوړول. یعقوب خان نورو سره دا ښه ده چې انګریزانو سره وجنګېږو. بیا انګریزانو سره جنګ شروع کړ. په تاریخ کې راځي چې دلته تقریبا ډېر سخت شدید جنګ وسو او تقریبا مجاهدین مخ په ماتې باندې و، تقریبا دا و چې مات شي. خو په دې اسنا کې تاسو په تاریخ کې اورېدلي ملاله میوندي چې هغه نوم یې اخلي، ملاله میوندي وه پیغله وه چې د دې منطقې وه، هغه راوځي او غازیانو ته اوبه ورکوي او نور تداوی کوي. په عین زمان کې په خپل هغه حماسي شعرونو باندې او ټپو باندې چې دا وایي مجاهدینو مورال بیرته لوړوي او مجاهدین بیا دوم ځلې په انګریزانو حمله کوي. په تاریخ کې راځي چې تقریبا 1000 کسه انګریزان په دې جنګ کې له بینه ولاړل. البته په دې جنګ کې انګریزان په 3 وارو کې چې په افغانستان حمله کړې، انګریزان یوازې نه وو. په هند کې چې دوی کوم حکومت جوړ کړی و، لاسپوڅی حکومت دغو په نامه د رنجیت سنګ او څوک دا ډېر په تاریخ کې تېر شوي دي، دغه لښکر هم هندو لښکر، سکانو لښکر به هم له دوی سره و، انګریزي عسکر به ورسره و. نو 1000 کسه برطانویان دلته له بینه ځي او افغانان هم ډېر شهیدان کېږي چې اوس د میوند د شهیدانو په نامه باندې یو غټه هدیره ده. زه خپله ورغلی ما لیدلی، د اکثرو وروڼو به لیدلی وي. نو دا هغه شهیدان دي چې دغه وخت دغه دي. دلته انګریزان شکست کوي او بېرته د بولدک له لارې نه دا خلک تښتي. او همدارنګه دلته په کابل کې په دوی باندې حمله کېږي او کابل کې هم دغه نمونه چې ما مخکې درته واخیست د غازیان چې میر مسجدي خان او ملا مشک عالم او څوک د خلک دوی د انګریزان دې ته مجبوري چې انګریزان بیا له افغانستانه پښې سپکې کړي ولاړ شي. نو وروسته له دې نه مختصر خبر درته کوم، اگر که تاریخ خو ډېر واقعات راغلي دي چې وخت کم د سره وخت ډېر ونه نیسي. بیا انګریزانو تر ډېره وخت افغانستان ته زړه ښه نه کړ. ولې دوی ډېر سخت فاحش شکست په افغانستان کې وخوړ. نور یې نه غوښتل چې په افغانستان کې په دې شکل باندې دغه شي. نو هماغه و چې داسې یو ترتیب سره جوړ کړ. دوی کوشش کوي چې یو داسې څوک افغانستان ته راولي چې هغه څو ناڅه د دوی د کنټرول لاندې خو فوجونه په افغانستان کې نه وي. نو د دې کار دپاره امیر عبدالرحمن خان چې په تاریخ کې راځي دا په وخت کې بخارا ته فرار شوی و چې نن ورځ ازبکستان منطقه ده. بخارا او سمرقند دیجې کې تبعید و تښتېدلی و د انګریزانو له دغه نه. هغه یې بېرته راوغوښتل، هغه سره یو شکل مخفي معاهده وکړله چې تا به موږ په قدرت ورسوو په افغانستان کې، ته به په قدرت یې، خو موږ به خپل فوجونه نه راولو افغانستان ته، مګر ته به زمونږ مطابقت کې او خارجي سیاست به د زمونږ تابع وي. د دې موافقې په اساس باندې عبدالرحمن خان راغی کابل ته او پاچا سو. او عبدالرحمن خان وروسته بیا د دې په خاطر باندې چې خلک دې ته تابع کړي او خپل حکومت یې راولي، هغه بیا ډېر جنګونه کړي دي و، تر قندار خواته و، هرات خواته و،
په ډېرو نورو منطقو کې ډېرې تغیم تاریخ کې راځي، واقعات یې ډېرې زیاتې دي بیخي بې اندازې. امیر عبدالرحمن خان له مرګ نه وروسته د ده زوی امیر حبیب الله خان پاچا کېږي. امیر حبیب الله خان هم یو څو وخته تېروي، په همغه شکل د خپل پلار پالیسي ته دوام ورکړي او انګریزانو ته وفادار پاتې کېږي، په همدې شکل ده. او دغه منطقې چې له افغانستان د ګندمک په هغه باندې جلسه دو ته هم اشاره نه کوي، ادعا یې نه کوي. امیر حبیب الله خان هم یو وخت لغمان ته تللی و. په لغمان کې یو منطقه ده په نامه د کلګوش، شاید بعضې ملګرو به اورېدلي وي نومونه په تاریخ کې، یا به هغه منطقه به یې لیدلي وي. دلته دی خیمې وهلې وې، له خپل پاچاهي دربار سره ښکار یې کوه، په ښکار باندې اخته و. نو په ناڅاپي ډول باندې دی په خپله خیمه کې ووژل سو. دا چې چا مړ کړي څه رقم سو، په دې کې به مختلف روایتونه دي. حتی بیرته دغه ادعا بیرته د خپله کورنۍ هم راځي، بعضې تاریخونه وایي چې دوی خپلې کورنۍ کې خلکو مړ کړي، څوک وایي چا مړ کړي. په هر صورت دا خبره لا تر اوسه موږ په ثقه نسو کولی چې چا مړ کړي، خو حبیب الله خان دلته په کلګوش کې مړ سو. کله چې دی مړ سو نو د افغانستان خلک راټول سو. د دې زوی امان الله خان چې مخکې شیخ صاحب هم ورته اشاره وکړه ده، ده ته د پاچاهي تخت یا پټکی ور په سر کړه، ورته ویل چې ته به د افغانستان پاچا کېږې. امان الله خان که هر رقم سړی و، لکه شیخ صاحب چې ویلې کوم دغه چې درلود هغه موضوع خو یې وه، خو امان الله خان یو طبع د ازادي درلوده. کله چې ده ته تاج د تخت ور په سر سو نو د خلکو تر مخ اعلان وکړ او ورته وویل چې زه به هغه وخت د پاچاهي ځان ته قبوله کړم چې زه انګریزان او قدرت نور له افغانستان ختم کړم، نور افغانستان آزاد شي. نو هماغه چې د خپل واکمنۍ نه څو ورځې وروسته اعلان د جهاد وکړ د انګریزانو په مقابل کې، او د استقلال اعلان وکړ. او انګریزانو ته چې هغه په دغه کې و، په هند برطانوي کې هغو ته خط ولیږه چې نور افغانستان آزاد دی او ستاسې د دغه لاندې به نه وي، تاثیر لاندې به نه وي. نو په هغه اساس باندې درې غټ لښکره جوړ سوله. یو لښکر د قندهار لخوا چې سردار عبدالقدوس خان په نامه باندې دغه تر مشرۍ لاندې د کوټې او د بلوچستان په خوا باندې روان سوله چې د انګریزانو قوتونو سره جنګ وکړي. بل لوی لښکر د صالح محمد خان سپهسالار د قوماندې لاندې د جلال آباد له لارې نه داسې په انګریزانو باندې حمله شروع کړه. او دریم لښکر په جنوبي افغانستان کې چې هغه پکتیا او پکتیکا او خوست له دې لارې نه و، هغه د نادر خان سپهسالار نادر خان په تاریخ کې چې د ظاهر شاه چې د افغانستان پخوانی پاچا و، څو وخته مخکې کابل کې مړ سو، او داوود او شاه محمود خان او دا خلک یې ورورونه او وروڼه او سردار هاشم خان او دا خلک دی د نادر خان تر قیادت لاندې دوی په جنوبي سندوان په انګریزانو باندې حمله وکړه. دلته ډېر دغه د په دې کې علماو د افغانستان عوام خلک په دې جهاد کې ورسره شامل وو، په فوج کې ورسره وو او د جهاد په مخ وړ. بالاخره دغه محاذ د جنوبي محاذ ډېر مخ ته ولاړ، عین تر ټلو واڼو بعض جای تاریخو کې راځي تر کوهاټو تر دې منطقو پورې ورسېدل او د منطقې فتح کړل. انګریزان بالاخره وډار سول چې دا فوج کې نور مخ ته راسي، شاید د نور منطقې هم د دوی لاس ووځي. نو اعلان د استقلال د افغانستان چې اعلان د استقلال کړ هغه په رسمیت وپېژانده. امان الله خان ته ویل چې تاسو نور آزاد یې او زموږ به هیڅ ډول تسلط نه سیاسي نه نظامي نه بل در باندې، اگر که نظامي تسلط په وخت کې نه درلود تنه سیاسي و، هغه هم په رسمیت وپېژانده. نو دا هغه ورځ ده چې 1919 چې مطابق د 19 د اگست یا 13 د اگست د 1919 کال میلادي راځي چې افغانستان استقلال په رسمیت انګریزانو وپېژانده، افغانستان آزاد شو. چې له 28 د اسد د 1298 باندې سمون خوري او اوس 28 د اسد د 1398 دی چې سلمه کلیزه ده. یعنی د انګریزانو له ازادي نه چې افغانستان آزاد سو یو قرن تېرېږي 100 کاله. او دا د ازادۍ ورځ زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم. دا افتخار زموږ او ستاسو ټولو دی. زموږ او ستاسو پلرونو قربانۍ ورکړې، شهیدان سو، په زرګونو شهیدان سو. په هغه وخت کې چې دوی سره بس پیشرفته سلا وې هم نه وې، خو بیا هم د افغانستان استقلال د خپلو وینو په قیمت باندې واخیست. خو د دوی بچیان او زامن وروسته له دې نه له دې 1919 نه تاسو ګورئ چې په 80مه لسیزه کې
روسان په افغانستان باندې حمله کوي او افغانستان اشغالوي. البته دوی داخلي ګوډاګیانو په ملتیاو دغه پر راهنمایي چې کمونیستي نظام او کمونستان وو ترکی حفیظ الامین نجیب کارمل او د خلکو واسطه د روسانو په جنگ کې هم الحمدلله چې دلته ډېر مشران ملګري سته اکثره د روسانو د جنگ مجاهدین دي دغه د وخت مجاهدین پاتې سوي او دا افتخار لري. دا جنگ هم تقریبا 10 کاله په افغانستان کې دوام وکړ. د جنگ کې چې روسان په 25 د فبرवरी د 1909 باندې افغانستان ته داخل سو او په 15 د فبرवरी په 25 د دسمبر د 1909 افغانستان ته را داخل سو او په 15 د فبرवरी د 1909 کې افغانستان بیرته ماتې وخوړه ووته. دغه 10 کاله جهاد چې دلته اکثره ملګري مجاهدین شاهدان دغه صحنو دي افغانانو په ډېره غټه قربانۍ باندې وکولای شي چې د دنیا یو غټ طاغوت نه تنها شوروي بلکې له شوروي سره ټول د پارسا او د وارسا تړون ملکونه دا 15 آسیا میانه هیوادونه چې اوس آزاد شوي دي دا چې تقریبا تر 22 ملکونو پورې رسیدل په افغانستان باندې یرغل وکړ او 10 کاله په افغانستان کې دوی پاتې شول او له دوی سره جهاد روان و. د یوه احصایې مطابق چې روسانو رسمي اعلان کړی د روسانو باندې 14,000 عسکرو تلفات نه او په لسګونو زرو زخمیانو نه او همدارنګه د 1.5 میلیونه غیر تخمین شوي مجاهدینو افغانان شهیدان شوي د دې په نتیجه کې روسان له افغانستان ووتل چې نن تاسو په افغانستان په هر منطقه کې د دوی آثار هم وینئ د دوی د جنگ زاړه سامانالات هم وینئ هدیرې د شهیدانو وینئ حتی کونډې یتیمان په افغانستان کې وینئ. لله الحمد زمونږ دغه پلارونو تاریخ چې پرون انګریزان 3 ځله مات کړل زامنو بچانو د قهرماني وکړل چې پرون یو انګریز مات سو نن د وارسا پکټ مکمل مات سو او د شوروي له تسلط د 15 جمهوریتونو آزاد سول او نن په ازادي کې ژوند کوي چې زموږ استاد هم سرحد او همسایگان دي خو د افغانانو په قربانۍ په واسطه باندې. وروسته لغنه بیا تاسو وینئ چې دښمن هیڅ وخت قرار نه کینی او افغانانو په قرار باندې پرې نه ښودل. په 2001 کې نوبت د امریکا راځي په افغانستان باندې حمله کوي. البته دا جزئیاتو ته زه نه ځم چې دوی ولې حمله وکړه تاسو ټولو ته اکثر د مشرانو ته معلومه ده چې دوی څنګه راغله. تر اوسه پورې زمونږ بیچاره او مجاهد پروره ملت د امریکایانو په مقابل کې په جهاد باندې اخته دي او دا دی بس بعد تقریبا 13 کالو جهاد نه د امریکایانو په مقابل کې نن لله الحمد امریکایان هم په ګونډو سوي دي او د تېښتې لارې خپله کړې. او زه په دې باندې اطمینان لرم ان شاء الله چې امریکایان به ډېر زر له افغانستان ووځي. امریکایان مخ په ماتې دي او افغانستان به بیرته ازادیږي ان شاء الله. او دا افتخار به د افغانستان مجاهد ملت ته د افغانستان اسلامي امارت ته د طالبانو اسلامي تحریک ته ور په برخه. او زه خپله په دې باندې افتخار کوم ویاړم چې زه خپله د دې دوه جهادو حصه وم او همداسې دلته په دې مجلس کې ډېر داسې نور ورونه ملګري شته چې د دواړو جهادونو افتخار لري او الله پاک دې له ټولو نه قبول کړي. انشاءالله زه په دې باندې ډاډه یم اسلامي امارت د دې په خاطر باندې چې افغانستان کې پوره استقلال حاکم سي افغانستان آزاد سي په دوه برخو کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. یو په نظامی ډګر کې چې لله الحمد زمونږ مجاهدین زمونږ زمریان زمونږ غازیان په کلیو کې په بانډو کې په دشتو کې په غرو کې داسې حمله په دښمن کوي لکه زمری چې په چغال باندې کوي. او همدارنګه اسلامي امارت بل مخ یا محاذ هم د دښمن په مخ باندې خلاص کړی چې دنیا بیا دا ونه وایي چې طالبان یوازې په جنگ بلد دي په بل شي نه دي بلد. هغه د سیاسي لار ده. په همدې اساس باندې مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله په حیات کې هغه فیصله وکړه چې باید د اسلامي امارت سیاسي بخش په قطر کې میشت شي او له دې نه خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکړي. او د دې سیاسي فعالیت یوازینی موخه او هدف دا و چې له امریکایانو سره د مذاکرې لار خلاصه شي. البته
زه باید دا ووایم د تاسو د معلومات دپاره چې امریکایان په 2007 کې او په 2006 کې دې ته مجبور شو چې د مذاکرې لار ونیسي. دوی ډېر خپل کسان واچول چې د اسلامي امارت سره ارتباط ونیسي او اسلامي امارت دې ته وهڅوي چې مذاکرې لار خلاصه کړي، د مذاکرې لار د مشکل حل کړي. په هغه وخت کې یو انګریز د MI6 نماینده چې په نامه د مایکل سمپل باندې یادېده او ډېر فعال و، هغه وکولی شي چې د امارت له بعضې اشخاص سره په مختلفو ځایو کې وګوري او دا پیشکش ورته وکړي چې امریکایان نور له جنګه ستړي دي او غواړي چې موضوع له سیاسي لارې حل کړي. او د هغه یوه خبره دا وه چې په هغه وخت کې ده ویل چې هره ورځ په طور اوسط 160 تر 130 حملې په امریکایي قواو او د دوی په ائتلافینو باندې په سراسر د افغانستان کې کیږي. نو په 130 حملې چې د غازیانو مجاهدینو له خوا نه په دوی باندې کېدلې، په 130 کې نیمې تلفات ولریم نو 50-60 کسه به د دوی د ورځې له بینه تلله، او که هغه هم نیم کو نو بیا خو به 10 کسان خو به هره ورځ له بینه تلله. نو دا د غازیانو حملې او جهاد امریکایان دې ته مجبور کړل چې د مذاکرې میز ته کیني. هغه امریکایان چې اوله ورځ یې له ډېر غرور نه حتی خبرې نه غوښتله چې وکړي، نه غوښتل چې د معضله او د کشاله د خبرو لارې حل کړي. نن مذاکرې میز ته راځي او کینی مذاکرې لارې. لله الحمد 2011 کال نه چې سیاسي دفتر خپل فعالیت دلته په قطر کې شروع کړی دی، له امریکایانو سره په ځلونو باندې مجلسونه سوي دي. نو اوس تاسو وینئ چې دغه آخري مجلسونه چې زمونږ اوس د امریکا له خاص استازي خلیلزاد سره روان دی او تقریبا د اوس 8م پړاو دی چې 8م پړاو ته رسېدلی یو، ډېر دې ته نږدې سوي دي چې مونږ یو آخري نتیجې ته ورسیږو او د دې زمینه مساعد سي چې نور امریکایان او د دوی ائتلافیون ناټو فوج له افغانستان خپل پیښې سپکې کړي او ولاړ سي او د افغانستان استقلال په رسمیت وپېژني او افغانستان یو ځل بیا لکه په خپل پخوانی تاریخ یو حر او آزاد ملک د دنیا په ملکونو کې او په جغرافیه کې وځلیږي. نو اوس زه غواړم په دې حساب باندې د دې میکرافون له لارې نه، د دې میکرافون له شان د افغانستان ټول مجاهد او مظلوم ملت ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله د اشغالګرو وخت ختم دی او دوی بل افغانستان وځي. نور به ستاسې وینې نور په افغانستان کې نه تویږي، نور به په تاسې باندې بال دی نه چاپې د شپې نه وي، حملې به نه وي، ډرون به نه وي، بېګناه خلکو په ودونو او په جماعتونو او په مدرسو به نور بمبار نه کېږي انشاءالله. او اسلامي امارت دې ته مصمم دی د دواړو لارو نه، هم د نظامي لارې نه هم د سیاسي لارې نه، چې څومره زر کېدلی سي چې دښمن افغانستان پرېږدي او ووځي. زه خپلو مجاهدینو ورونو ته د اسلامي امارت منصوبینو ته دا پیغام لرم چې کله افغانستان آزادیږي او خارجي قواوې له افغانستان وځي، شکرګزار اوسئ، الله پاک ته د شکرانې لمنځونه وکړي، د شکر سجدې کړي، مغرور او غرور نسي، غرور ونه کړي، ځکه چې دا فتح او نصرت دا زمونږ کار نه دی، دا د الله پاک نصرت دی. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. دا کومه مرمۍ چې امریکایي ویشتلی، کومه مرمۍ چې امریکا مات کړی، کومو خبرو کومو مذاکراتو چې امریکا د سیاست په ډګر کې مات کړي، دا مونږ نه دی کړي، دا الله پاک کړي. نو چې د الله پاک له جانبه دی باید الله پاک ته مونږ متواضع اوسو، داسې ونه اوسو لکه زمونږ پخواني اسلاف چې بعد د فتح افغانستان ته ننوتل په ډېر غرور، د دې په ځای چې خلک په غاړو کې ګلان واچوي، خلک ښه راغلاست ورته وکړي، دوی په هغو خلکو حمله وکړه، په چورو چپاولو، د خلکو په وینو تویولو، په غلاو په نورې بنا وکړله. زه په دې ډاډه یم انشاءالله اسلامي امارت ملګري په دې باندې پوه دي، ټول علما دي، ټول طالب العلمان دي په دې باندې پوه دي، سابقه تجربې هم لري. خو بیا هم دا د یادوري په خاطر باندې وایم چې ورونه غرور ونه کړي. د امریکا غوندې قدرت، د ناټو غوندې قدرت او د دوی ائتلافیون ماتول دا خو یو ډېره غټه ستره کارنامه ده. که هر څوک دې ته فکر وکړي چې دا کار ما کړی نو به غرور ورسره پیدا کېږي، انسان ډېر عاجز دی. خو دا فکر وکړي چې دا کار الله پاک کړی، په موږ کې هیڅ هم نشته، نو الله پاک یو بل الله پاک ته دغسې
او د افغانستان هر څوک چې زموږ مخې ته راځي که هغه په هر ملت پورې اړه لري، په هر قوم او هر نژاد پورې اړه لري، په هر نامه پورې چې وي، پر هر مذهب پورې چې وي، موږ باید منهج د افغان ورته وګورو او احترام یې وکړو، په وړو باندې شفقت وکړو او د غټانو احترام وکړو. د دې ملت په فرد فرد په زخمونو باندې باید پټۍ کېدو. دا ملت نور باید ونه ځورېږي. او دا خلک چې کومه توقع امید له موږ نه لري له اسلامي امارت ته چې موږ ته به صلح راولي، عدالت به راولي، امنیت به راولي، زموږ به کور مال ناموس ټول په امنیت کې موږ باید د دې مطابق عمل وکړو او دا به زموږ ان شاء الله عمل وي. زما مجاهدین ورونو ته دا توصیه ده چې په دې ملک هر قسم قومونه، هر قسم مذاهب او مختلف خلق ژوند کوي، خو دا ټول هغه خلق دي چې په دې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې داسې کور او داسې کلی نه وي پاتې چې هغه شهیدانو نه لري، هغه بمبارد سوي نه وي، په هغو کې کونډې او یتیمان نه وي. نو له هر فرد سره باید په داسې بنا باندې برخورد وسي چې دا د یو شهید کونډه ده، دا د یو شهید ښځه ده، دا د یو قمندان خور ده، دا د یو قمندان ورور دی، دا د هغه قهرمان ورور دی چې د روسانو ټانګ یې ویشتلی، دا د هغه قهرمان زوی او ورور دی چې د امریکایانو ډرون یې ویشتلی دی، د امریکایانو دغه ویشتلی دی، دا د هغه فدایي فامیل ده چې خپل ځان یې ټوټې ټوټې کړی دی خو موږ ته استقلال ګټلی. نو له دې خلکو سره باید په ډېر شکل باندې ترحم او شفقت باندې وسي. سخته مرحله زموږ مخکې را روانه ده، د جهاد مرحله وه. موږ باید په دې کې مجاهدین باید ډېر حساس اوسي او ډېر ته ډېر باید متوجه اوسي. داسې نه وي خدای ناخواسته چې له چا نه تکبر اوسي، لویي اوسي او دغه په واسطه باندې الله پاک موږ باندې قهر او غضب وکړي او دغه کامیابي خوشحالي خدای ناخواسته په بله خوا باندې ولاړه نه سي. او زه د افغانستان د دې میکرافون له لارې د افغانستان مسلمان ملت ته ډاډ ورکوم او اطمینان ورکوم چې انشاءالله اسلامي امارت به ستاسې ټولې منافع په نظر کې نیسي او ستاسې ټول مشکلات به انشاءالله حل کړي. د افغانستان د اسلامي امارت غیږ ډېره لویه ده، په دې کې هر څوک جایدلی سي، هر چا ته لار سته. په افغانستان کې څوک چې ژوند کوي په حدود جغرافیه کې دي او د افغانستان تابعیت لري، دا ټول سره ورونه دي. بې له امتیازه به ټول سره ژوند کوو او د افغانستان په سوکالۍ کې، د افغانستان په بیا رغولو کې، په آبادولو کې به انشاءالله لاس سره ورکوو، سره یو ځای کېږو به. بالخصوص هغه اقلیتونه چې په افغانستان کې وجود لري چې هغه قومي اقلیتونه دي یا مذهبي اقلیتونه دي یا یو تعداد هندوان او سیکان په افغانستان کې ژوند کوي، زه دوی ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله اسلامي امارت د دوی ټول سر مال او ناموس ټول محفوظ وساتي انشاءالله الرحمن. او هغه حقوق به دوی ته ورکړي چې هغه د افغانستان د اساسي قانون چې د اسلام مطابق دی دوی ته ورکړي دي، د دوی به ټول شان محفوظ وي او اسلامي امارت په پوره توان او قدرت سره د دوی له دغه حقوقو نه دفاع کوي. همدارنګه زه په افغانستان کې ټولو ښځو ته، زنانه طبقه وته دا ډاډ او اطمینان ورکوم چې اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې ستاسو ټول هغه حقوق چې اسلام درته درکړي دی او شریعت درکړي دا به درته ادا کړي او دا به در سره وي. تاسو به وکولی شئ چې د شریعت مطابق، د اسلام مطابق تعلیم وکړئ، کار وکړئ، د خپل خاوند انتخاب وکړئ او په اجتماعي ژوند کې خپل روزمره برخه او ونډه واخلئ. خو دا به د شریعت او اسلام مطابق او د افغانستان د عنعناتو مطابق وي. او په هغو خوندو باندې غږ کوم چې هغه یو تعداد آگاهانه یا ناآگاهانه د غرب له کلتور او فرهنګ نه متاثره سوي دي او ازادي د ښځو په هغه شکل باندې غواړي چې هغه په غربي جامعو دنیا کې دي. مونږ دوی ته دا توصیه کوو چې د افغانستان جامعه یو اسلامي جامعه ده، افغاني جامعه ده، د افغاني عنعنو مطابق، د اسلام مطابق دوی به پوره واک او اختیار لري چې په افغانستان کې ژوند وکړي. او ان شاء الله اسلامي امارت به دا یاد کوي. مونږ په دې باندې پیګو چې په افغانستان کې تر هر نور طبقې نه ښځې زنانه ډېرې ځورېدلې دي، د دوی بچیان شهیدان شوي دي، دوی میړونه شهیدان شوي، دوی کونډې شوي دي، دوی په هر چا باندې دوی باندې بمباردونه شوي دي. نور به نور په دوی باندې ظلم نه کیږي، نور به دوی په بدیو کې نه ورکول کیږي، نور به دوی جبري خلکو ته نه واده کیږي، نور به دوی په حیثیت باندې څوک تجاوز نشي کولای، نور به په افغانستان کې د ښځو غوږونه او پزې نه پرې کیږي.
اسلامي امارت به دې ته ژمن دي، دوی دا حقوق به انشاءالله اعاده کوي او دوی ته به د یو صحیح ماحول، اسلامي ماحول د تعلیم او د کار دپاره انشاءالله الرحمن برابروي. همدارنګه نور افغانانو ته چې هغه په افغانستان په حدود کې ژوند کوي، مونږ دا ډاډ ورته ورکوو چې اسلامي امارت به د دوی ټول حقوق محفوظ وساتي او له دوی نه هم دا خواهش کوو چې خپل استعدادونه د افغانستان په آینده کې په کار واچي او له خپل اسلامي امارت سره لاس یو کړي، متحد سي او د افغانستان په بیا رغونه کې سره ورونه غوندې یو ځای سو. همدارنګه زه د افغانستان ګاونډیانو او د منطقې ممالکو ته هم دا خبره کول غواړم چې او له دوی نه دا خواهش دی چې دوی باید د افغانستان ازادي ته، په افغانستان کې صلح ته احترام وکړي او په دې لار کې له موږ سره همکاره واوسي او کوشش وکړي چې په افغانستان کې صلح راسي، امنیت راسي او یو باثبات افغانستان کې یو قوي مرکزی حکومت جوړ سي. ځکه چې پراګنده افغانستان، داخلي جنگو کې لړل افغانستان او په مشکلاتو باندې اخته افغانستان نه د همسایګانو په ګټه ده او نه د منطقې په ګټه ده او هیڅوک دا کوشش نه کوي چې د افغانستان له دغه حالت چې دا فکر وکړي زموږ همسایګان ګاونډیان چې په افغانستان کې 4 لسیزې جنگ تیر شوی، نور افغانان له جنګه خسته دي او د دې توان نه لري چې بیا خپل ځان دفاع وکړي، نو د افغانستان په داخلي امورو کې لاسوهانو ته شروع وکړي یا خپل عزایم دلته په مخ بوزي. افغانان اوس هم تکړه دي، افغانان اوس هم د خپل دفاع دپاره کولی شي چې د 4 لسیزې نور هم وجنګېږي. شاعر څنګه وایي ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. افغانستان اوس هم که په دې افتادګۍ کې ده خو لوی ګړنګ ده، که هر څوک دې ګړنګ ته ورولې د جهنم هغه اخرې کندې ته به وځي. نو زما له خپلو ګاونډیانو د منطقې له ملکونو نه او د دنیا له سازمانونو بالخصوص ملګرو ملتونه او د دنیا له نورو ملکونو دا خواهش دی چې د افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې مثبت ګامونه کیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې له موږ سره لاس ورکړي. اسلامي امارت انشاءالله دې ته مصمم دی چې انشاءالله په افغانستان کې صلح راولي او پایدار صلح راولي او دا د موږ کوشش کوو چې دغه مذاکراتي ملګري ټیم چې دلته په قطر کې په مذاکرات سره اخته دي، دلته په امریکا سره په بوخت دي، انشاءالله موږ د دې امید کوو، کوشش کوو چې صلح راسي او هغه د مذاکرې له لارې راسي او داسې صلح راسي چې بیا په افغانستان کې یو وارې صلح راغله بیا په افغانستان کې مرمۍ فایر نه سي، بیا د چا وینې تویې نه سي. نو موږ ټولو افغانانو ته ډاډ ورکوو انشاءالله چې د صلح د موافقې د امضا نه وروسته په افغانستان کې نور داخلي جنګونه نه وي انشاءالله او موږ به یو سوکاله او آرامه ژوند انشاءالله الرحمن د افغانانو لپاره راولو او د دې به انشاءالله تضمین کوو. الله پاک دې موږ تاسو توفیق په دې باندې راکړي، دا ورځ دغه کو برابره کو او ټول د خدای پاک اجر عظیم ورکړي چې نن د مجلس او دغه ته محفل ته راټول شوي د تاریخي ورځ ویاړي او الله پاک دې زموږ ستاسو تاریخ لامدغسې ویاړونو لامدغسې افتخارونه همیشه ډک ولري او الله پاک دې زموږ جهاد او سعی چې دومره وخت هم کړي دي هر چا که په هر ترتیب په هر شکل باندې په دې جهاد کې او په دې مبارزه کې برخه اخیستې د الله پاک دې ورته اجر عظیم ورکړي، شهیدانو دې الله پاک شهادت قبول کړي او زخمیانو ته الله پاک عاجله شفا ورکړي، بندیان د خدای له بندیخانو خلاص کړي او مجاهدینو د سنگر مجاهدینو دعا وکړي چې الله پاک دې کامیاب او موفقه لري.